السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ دغه مورکې ته زه هر میاشت یو میاشت دوه میاشت وروسته زه دې ته مرسته راوړم، ځکه چې دا کونډه ده او یو زوی دی، هغه هم اووه کلن، هېڅوک نه لري او ناروغ هم دی. نو بیا یو دوه ورونه مرسته رالېږلي او روژه و، دوی هېڅ هم نه لري. نو ما غوښتو چې دغه مرسته دې مورکې ته ورکړو. نو د دې احساسات له تاسو سره شریکول، له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې مورې، ښه یې؟ شکر دی. روژه څنګه تېروئ؟ والا تېرېږي، زه یې په ډزو غرقم، کله شته او کله نه. مجبوري شپې ورځې دې تېروي. روژه څنګه تېر شو دا 10 ورځې؟ روژه دغسې دی، لږې او تندې دي تېرېږي راباندې. زوی پرون مې زوی ته دی بازار غږ مې ورک دی مورې مورې دوکاندار دا والا بېګا دی چې درک نشته دی چې وکړو الله یې تېروي. که چا سره کړو خو یې چا رانه کړی ناست دی، الله یې نو دا 10 ورځې د روژې همداسې تاسو تېرې کړي؟ کور کې تاسو اوس څه نه لرئ؟ څه شی هم نه لرم، د الله علم هېڅ هم نشته. دغه د جوار او غنم اوړه چا لمانځي ته ورکړي دي، دواړه مې یو ځای کړل، همدا مې کړی څلور ډېرې کړي. څه وکړمه چې نه وي نو څه شی وکړم؟ نو دا روژه دې څنګه واخیسته؟ د نهار او یا نه ګاونډیان درته څه یو دوه شپې مې سر په سر بېناره تشنمي مې کړې، بیا د ګاونډیانو سره د خدای څه وکړي، ماشوم ته هر څه ورکوي، هغه راوړو بس راغی باندې شپې ورځې دې تېروي، الله راوستي. او ناروغي دې څنګه ده؟ ناروغي خو مې ډېر ډاکټر ویسته لکچونه دا ټولې مې نقصې دي. اوس معلوم نه شو څه ناروغي لري؟ ناروغي څه نه پوهېږم، د ملا مې درد کوي او دا مټ مې سر همداسې بکاری کوي، هېڅ قراري دا ملا مې خوږېږي او وخت د بام نه راولېدلي وم، هغې سره دې برېک پیدا کړی دی. اوس هېڅوک یې په علاج نه پوهېږي او نه پیسې شته چې علاج وکړم، او ورسره تلاوۍ کې روماتیزم پکې شته، فشار یې ډېرېږي، د وینې غوړ دې شته، د نه څه شی وکړم، دې په څه باندې مورجانې زه خو وخته راتلمه، خو داسې و نورو کورنۍ ته مرسته راغی. نو اوس ما وغوښتل چې دوه ورونو مرسته رالېږلې وه، ما ته ویل یو غریبو کورنۍ ته ورکړه. نو ما وغوښتل چې تاسو ته دغه مرسته راوړم تر څو خپل دغه ضرورت رفع کړي، ځکه روژه ده که نه. نو یو ورور چې دی 14,600 مرسته رالېږلی او بل ورور چې دی 15,000 رالېږلی. نو دغه 14,600 چې رالېږلی هغه راته وویل 3 کورنۍ ته ورکړه او غوښې سره. نو مورجانې دغه غوښه مې راوړی دی، دغه بیا ځان ته پخه کړي، ځکه چې دا څو ورځې تاسو په لږ او تنده تېر کړی. نو هغه ورور ویل چې دغې ته غوښه راوړه او دغه 15,000 روپۍ واخلئ، ورته سودا هم راوړئ او خپل دوايي وکړه. خدای دې دنیا او آخرت ښایسته کړي، الله دې تا سره هم ښه وکړي، خدای دې بیا ووایي پرده مه کوه، الله دې هغې ته دومره ورکړي چې په ټولولو امکان نشي کړي، الله دې ورسره ښه وکړي، خدای دې ډېره تېره ورکړي، سرفري سرفراز کامیاب دي الله. مورجانې دغه 15,000 بل ورور رالېږلی و، ما ته ویل یو غریبو کورنۍ ته ورکړه. نو دغه واخلې په یو ځان ته دوايي وکړي او دا بل د کور ضرورت پوره کړي، ځکه روژه ده او هغه کوچنی زوی دی د 7 کلنه، د هغې به هم څه په کار شي، اندو خوراک څه نه لري. نو په دې باندې خپل ضرورت پوره کړي. خدای پاک دې ډېره او تېره ورکړي، الله دې هغه دنیا ښایسته کړي. زه به په دې باندې لږ اوړه والم، اوړه به والم. خیر ده مورجانې، مه ژاړه، داسې چې مرستې راشي زه انشاءالله تا ته هر وخت یې راوړمه، مه ژاړئ. الله دې هغې ته ډېر ورکړي چې غریبانو دې ورکړي، بېزته دې الله ورکړي. د هغه دواړه ورونو څخه نړۍ مننه کومه چې له دغې مورکې سره مرسته وکړو. دغه دواړه ورونه، یو چې دی د سعودي نه مرسته رالېږلی دی او بل چې دی د بلجیم نه. نو د دواړو څخه نړۍ مننه کوم، الله دې ورته ډېره ورکړي چې په دغه مبارک میاشت کې له دغه مورکې سره مرسته کړو، ځکه دا ډېر زیات مشکلات لري. نو اندازه یم چې ورته میاشت په میاشت دوه میاشت وروسته ورته مرسته راوړم. هیله کوم هېوادوالو چې تاسو هم دغسې بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړئ. نو که چېرې غواړئ مرسته وکړئ نو زما د وټساپ شمېره ده 080 د لیدو څخه مننه. زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی